غلام سخي چې 15 کلن دی له 10 کلونو څخه زیات وخت راهیسې مختلف سیمهییز خواړه پخوي او چمتو کوي یې. په دې وروستیو کې لکه چې څنګه د روژې مبارک میاشت نږدې کیږي هغه د سیمهییزې قلور خواړو د چمتو کولو لپاره یو مرکز پرانیست. قبلا که بود مثلا قلور به حساب گندم و بغلی و ماش و عدس و اینا میریختن با کپچه شور میدادن. مال مثلا دستگاه به حساب برقیه با دستگاه برقی به حساب اینا تیار میکنین که مثلا داخل دستگاه میره خود به دستگاه بهم میزنه. هغه د هراتي کورنیو ترمنځ د دې سیمهییز خواړو د تاریخي شالید په اړه خبرې ته دوام ورکوي او ټینګار کوي چې قلور خپل ځانګړي مینوال لري، په ځانګړې توګه د روژې مبارک میاشت د روژه ماتې پر وخت. اولا که به حساب گوشت گوسفند داره، به حساب قلمگو داره، به حساب داخل از گندم و برنج و حبوبات و به حساب همه مقویه، برای بدن انسان هم خیلی مفیده. خو د دې ډول محلي خوړو یو شمېر پیرودونکي او مینوال د رحمت میاشتې په رارسېدو خوښ دي. د دې خوړو په اړه دا ډول نظرونه لري. واقعا نه قلور دیگه، قلورها خوشمزه، قلور وطنیه دیگه که ما واقعا چند وقته که ما از این قلورها نخورده بودیم. مال امروز هم تا دوستا معرفی کردن برای ما این منطقه، گفتن بریم که خب جای آماده شده برای متوسطانه قلور، واقعا قلور خوشمزه. دا باید په یاد ولرئ چې د دې ډول سیمهییزو خوړو سربیره هرات د کچري ګوشتلند په ګډون د نورو خوندورو او لوړ کیفیت لرونکو سیمهییزو خوړو د درلودلو لپاره هم په ملي کچه مشهور دی.